السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نړۍ کې ما تاسو لپاره یو داسې اپلیکیشن راوړی دی چې په دغه اپلیکیشن کې تاسو ډېر ښایسته عکسونه ویډیوګانې سازولی شي. مطلب یو داسې اپلیکیشن دی چې هغه ډېر ښه ایډیټینګ کوي، ښه عکسونه ډېر ښایسته او ډېرې خوندورې مزدارې ویډیوګانې چې دی په یو کلیک سره تاسو جوړولی شي. دغه کې تاسو ته تیار ټمپلیټس ملاویږي، مطلب لیکنې پې هم کولی شي، شاعري وغیره پې هم لیکلی شي. سمپل خپل تصویر سلیکټ کړئ، کوم تصویر باندې تاسو ویډیو جوړول غواړئ نو هغه تصویر به ولګوئ او نور ټمپلیټ هر څه چې دی به تاسو ته تیار میلاو شي. نو راځئ په نوي ویډیو کې درته د هغې مکمل استعمال د مکمل طریقه راښیم. ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې ویډیو کې شنه راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېدي لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن او کمنټس کې راکړی دی. هلته نه به سمپل د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې که تاسو وګورئ تیار کوم ټمپلیټس چې دي هغه دې کې شته دی. ټیک ده، اوس تاسو کم ټمپلیټ دی کې خوښ کړئ نو به تاسو راواخلئ. الاف یو پرمیشن به غواړي نو دغه پرمیشن به دې ته تاسو څه کوئ، الاف کوئ. دا وګورئ دلته کې سٹارټ میکینګ آپشن به ورپسې راشي، نو په دغه سٹارټ میکینګ باندې به تاسو کلیک واخلئ. ټیک ده، بیا به ورته یو 2-3 سیکنډه انتظار وکړئ. انتظار نه بعد به تاسو وګورئ تیار ټمپلیټ راغی. سمپل تصویران چې دي دغه خپل کوم عکس چې تاسو سلیکټ کړی دی دغه عکس په دې کې تاسو بیا ولګوئ. ټیک ده، کله چې ټمپلیټ ډاونلوډ شي مطلب لږ شانتي 4-5 سیکنډ ټایم به داسې تاسو نه خامخا اخلي. صحیح ده، دلته کې چې نت سلو دی نو لږ ټایم سیوا واخیستلو نور دا ډایرکټلی به کېږي. ټیک ده، دلته کې تاسو وګورئ چې کله دا ټمپلیټ تاسو سره ډاونلوډ شي هغې نه بعد به پکې تاسو خپل تصویر ولګوئ. دا وګورئ دلته کې میک یو آپشن به تاسو له راځي. سمپل اوس لاړ شئ خپل تصویران سلیکټ کړئ. دلته کې تاسو وګورئ پلیز سلیکټ فوټوز، دغه شانتي خپل عکسونه سلیکټ کړئ کم باندې چې تاسو ویډیو جوړول غواړئ. مثال په طور 4 تصویران پکار دي، دا وګورئ 4 تصویران ما سلیکټ کړه. اوکې آپشن راشي، په اوکې باندې کلیک وکړئ. دلته کې اوس تاسو به وګورئ چې څنګه ویډیو چې دا هغه ستاسو جوړه شوه. میک آپشن باندې کلیک واخلئ، دا وګورئ اوس دلته کې تاسو اټومیټکلی هغه ویډیو چې دا هغه ستاسو د عکسونو نه ساز شوه. ډېره خوندوره او ډېره مزداره ویډیو چې دا هغه تاسو جوړولی شئ د دې اپلیکیشن په ذریعه. په زرګاو ټمپلیټ چې دي هغه دلته کې تاسو ته په دې کې میلاویږي. دا وګورئ تاسو ته ډېر ښایسته ټمپلیټ دي. زما چونکې پخپله ډېر زیات خوښ دی نو امید لرم چې ستاسو د ټولو به هم خوښ شي. ډېر ښکلي ټمپلیټ دي، میجیکل افیکټس پکې تاسو نایاب ناشنا افیکټس چې دي هغه د اپلیکیشن کې دننه په خپلو عکسونو خپلو ویډیوګانو باندې جوړولی شي. دغه شانتې میجیک پکچر پکې مې یو آپشن شته دی. ټیک ده، تاسو غواړئ چې خپل عکس ته مکمل بیک ګراوند بدل کړئ نو سمپل خپل تصویر به سلیکټ کړئ چې کوم تصویر تاسو وي. مثال په طور دا تصویر شو. ټیک ده، اټومیټکلی دې نه به تاسو څه کوئ، بیک ګراوند به ایریز کړئ. د دې نه بعد به بیا تاسو دې ته څه وکړئ، بل بیک ګراوند چې کوم ستاسو خوښ وي نو هغه بیک ګراوند به راواخلئ او هغه بیک ګراوند به تاسو څه کوئ، دې تصویر ته خپل ولګوئ. دا وګورئ دلته کې ډېر خوندور بیک ګراوند چې دي هغه په دې کې تاسو ته میلاویږي. قدرمنو دا نوی ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي. که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.